رسول الله صلى الله عليه وسلم د مهم وصیتونو نه چې د حجة الوداع په موقع باندې کړی خپل امت ته وفرمایل ای خلکو استوصوا بالنساء خیرا، زه تاسو ته وصیت کوم چې د خپلو زنانو سره د خیر تعامل کوئ، د هغوی سره ښه چلند کوئ، ښه اخلاق کوئ، د هغوی عزت کوئ، د هغوی حقوق ادا کوئ. بالحدیث د ترمذي کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په تاسو کې غوره خلک هغه دي چې هغه د خپل اهل سره ښیي، د هغوی سره ښه چلند کوي، ښه تعامل کوي. انس رضی الله عنه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله خدمت کړی دی، خو په دې لس کالو کې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه ماته قار شوی او ماته غوسه شوی. عایشه رضی الله عنها فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې هغه کله په دنیوي کار باندې نه دی غوسه شوی او د خپل اهل سره او د ټولو انسانانو سره د هغې تعامل چې دی یو مثال دی.